ته ووایه چې زه څنګه ښکارم ښاغلی اسکندره. دا چې سر دې په رومیک باندې دی، معنا دا چې ته اوس هم ښه یې ښاغلی توره. ښاغلی پولاد علمدار موږ ډېر اندېښمن کړي یو. مه ځان په اندېښنه کوه او مه ما په اندېښنه کوه تورانه. بله دا چې تاسې هر څوک د خپلو دوګانو په مخ کې ډېر تاریخ په لیکه آخر یې یو ورځ تاریخ تېرېږي. ته پوه شوې توران جانه؟ پولاد هم د یوې دعا په څېر دی او د یوې ورځې په څېر. ته خو پوهېږې که نه؟ ما په غوسه کېږه رئیسه، ما خو له قصد هغه نه دی وژلی. څه رښتیا وایي بمتي، خو ما یو پلان درلوده چې د هغې له لارې د اسکندر نور کسان او ان خپل اسکندر مې پیدا کوه، خو ته راغلی او زما ټول پلان دې له خاورو سره یو که ممتي. رئیسه هغه خپله ځان د موټر لاندې واچو، کنه ما کله پرېښودو چې هغه بې عقل دومره په اسانۍ مردار شي. زه هم همدا وایم، یو ځلې به دی پرېښي وو چې موږ هغه سړی نیولی و، ترې مو پوښتنې کړې وې، بیا دې هغه وخت کولی شو چې دا کار وکړي. ښه تاسو ووژل عبدالحیا؟ رانه وتښتېدل رئیسه، څوک مې نه دي وژلي. دا وایي چې اوس باید څه وکړل ده؟ ټول کارونه مو منظم شوي او ته بس بېغمه اوسه. یالګوزه زه به دلته بیخي لیونی شم، زه دلته نشم پاتې کېدی. تا ته مې یوه ځانګړې خونه تیاره کړې، خوښه به دې شي مېرمنې شي. بیا خبر درکوم. راځه ایژه جانې راځه. تا څه فکر کړی و چې زه تا پرېږدم دلته اوسې؟ یالدس جانا ته همدا اوس لاړ شه او اسناد تیار کړه. دا مېرمن به دلته د ایژې په ځای د یوې ناروغې مېرمنې په توګه پاتې کېږي. ایژه جانا باید خپل ټول پام خپل ماشوم ته وکړي. ته اندېښنه مه کوه ایژه جانې، ځکه دا ښځه پوهېږي چې څه کوي. ته خو پوهېږې چې څه به کې همداسې نه ده؟ نوم دې څه شی ده؟ ایژه. تخلص دی؟ یالدس. آفرین.
ته څه شته په تمه یې ښاغلی اوس نه ها موټر په مناسب ځای کې دروم بیا راځم خو تاسې لاړ شئ همدلته خو پارکینګ دی که نه دا مناسب ځای نه دی خدای خبر چې دلته څه ډول لیوني خلک دي ښاغلی تونجی موټر په یو صحیح ځای کې دروم بیا راځم هر څه چې کوې خوښه دی ښاغلی تونجی پام به وي چې مېرمن نشته دومره باوري ښځه نه ده توبه خدای توبه یو ځل د غمه خلاص شم بیا به در سره وګورم سمه ده تر دې زیات دې رسولی یم لیونی یا تونجی دلته څه کوي تونجای کانتارجی دی که نه هو په دې سړي ډېر پام کوئ ته اوس له ما سره راځه غلی ښاغلیا تونجای چې د پولاد کس دی هغه دلته دی لیونی تونجی هو ښاغلیا ته ګورې ایژه جانې ته ګورې چې زما قدمونه څومره مبارک دي ګوره د پولاد کس په خپله دلته ماته راغلی دی ښه نو څه وخت له دې ځایه ځو ته له یلدر سره لاړه شه ګرانې زه یو ځلې ورځم چې د لیوني تونجی درملنه وکړم بیا به سره وګورو ښاغلیا وینیسم وینیسه ناظم جانه وینیسه ښاغلی تونجای هو زه خپله یم هیله کوم له ما سره راشئ مهرباني د تاسو څه کوئ ها دا ښاغلی تونجی څه شو داسې نه چې د لیونۍ ګمانې پرې کړی وي توبه توبه دوی دلته څه کوي ښه نو دا وایه چې سکندر به له تونجی سره څه وکیل دوسه یو څه به یې وزبروي مېرمنې شي څه اوس به څه کېږي څه خبره ده اوس نو دا ته څه وایې اوس نو ته ډاډه یې څه شوي رئیسه اسکندر تونجی بیولی دی څه
څوک یې تاسو پوهېږئ چې زه څوک یم تا زه ونه پېژندلم تنجی جانا زه تا پېژنم وروره ما خوشي کوي ای ته لیونی شوې که څنګه ها نازم جانا ودې لیده که نه دې خامخل زه ونه پېژندم خو اوس به دې وپېژني زه لوی اسکندر یم اوس خو دې وپېژندلم که نه تونجی جانا